ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن نه لویږي له کاره هېڅ توره او قلم پکې دا چې اخیستی نشي هېڅ غلیم قدم پکې نه لویږي له کاره هېڅ توره او قلم پکې دا چې اخیستی نشي هېڅ غلیم قدم پکې ښاد مېړنو باندې مستیاغي سندان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ښې ځوانې هستۍ لري وړ استعدادونه دي کړي یې ښې راځئ ته کار ښکلي ارزښتونه دي ښې ځوانې هستۍ لري وړ استعدادونه دي کړي یې ښې راځئ ته کار ښکلي ارزښتونه دي دوی به په خولو د تنګ کړي د مستومان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن کېږي تخنیکي زده کړې کېږي مسلکي زده کړې دا اداره ځوانه ده دا به مخته وړي زده کړې کېږي تخنیکي زده کړې کېږي مسلکي زده کړې دا اداره ځوانه ده دا به مخته وړي زده کړې دا خو به د دوی په مټ لا پیدا کړي توان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن خوب د خپل زوال ویني کانه د بوډۍ نړۍ نه ویني خپل تن باندې سیوري کړي کوکړۍ نړۍ محترمو دغه ورځ څلورشنبه د اسد د ټولو افغانانو لپاره د ویاړمنه ورځ ده نو دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې پایتخت کابل فتح شوی دی نو د دغه زرینې نیټې یا د فتحې د ورځې په ویاړ سرحدونو قومونه قبایلو چارو وزارت د میدان وردګو ولایت د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو څخه زر کسه قومي مشران علما کرام متنفذین او مسؤلین دعوت کړي نو د دغه مبارکې ورځې د فتحې ورځې مبارکي اولا د شهیدانو کورنیو او فامیلو ته او ثانیا دغه افغان ټول مظلوم کړیدلي ځورېدلي ولس ته وایو خوب خپل زوال ویني کانه د بوډۍ نړۍ نه ویني خپل تن باندې سیوري کې کوکړۍ نړۍ څکړې قایل فستا دی بلوال وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان د ما نوم نصرالله منصور د میدان وردګو ولایت د جلگې ولسوالۍ او الحمدلله چې نن موږ څلرویشتم د اسد او د مجاهدین مشران مولوي صاحبان دلته راغلي او د دغه ورځې د خوشحالۍ په رابطه او ډېر خوشحاله یو الحمدلله ثم الحمدلله چې پس د څلوېښتو کالو د افغانانو د کړېدا او د مشکلاتو نه موږ نن دغه د ازادۍ او د خوشحالۍ پر ورځ دلته غونډ شوي یو انشاءالله اوس د ملګري باګرام ته روان دي هلته څو نو ډېر خوشحاله یو او ډېره خوشحالي څرګندوي انشاءالله نو داسې وښیه چې موږ
په دې پوه شوي یو چې افغانستان کې داسې بد حالت دی هغه وخت نه موږ د انتظار کو چې داسې ورځ موږ ووینو تر اوسه پورې. پیغام دا دی چې الله تعالی د ټولو افغانانو ته ښه اتفاق، ښه اتحاد، ښه ورورولي ورته نصیب کو او د دغه ورځې شکرانه موږ ادا کو او ټول افغانان د دې شکرانه ادا کو چې الله تعالی د موږ نه دا نعمت بیا وانخلي. ان شاء الله موږ شاکر یو. الحمدلله. زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن، ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن. ورځ په ورځ وړاندې ځي زر به شي ودان وطن، ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن. زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن، ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن. زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن، ګران افغانستان. زه حاجي محمد نعیم د بند چک ولسوالۍ د گردن مسجد حوزې نماینده یم. الحمدلله دا خو یوه نیکمرغه بختوره ورځ ده. دا خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. دغه ټول ملت اجداسو ګورې دا ټول ډېر په خوشحالۍ غلي که هغه د اختر ورځ چې وي. دا ورځ خو په داسې وینو غلې ده چې هغه داسې ځوانانو سرونه قربان کړي دي چې هغه ویرېدونکي نه دي. نو الحمدلله دغه دی وینې وی الله قبول کړي چې نن یې دغه ولس ته داسې موقع برابره کړې چې هزاره، تاجک، پښتون، ملا صاحب، دهقان، شپانه ټول د دې روان دي دغه ورځې خوشحالۍ ته. او امارات هسې همکاري ورسره کړې. الحمدلله دا د موټر یې ورته نیولي دي وراره ګوله ټول د خوشحالۍ فضا ده. الحمدلله د خپلواکۍ ساتنې پوره همکاري باید وکړو د امارات سره، پوره همکاري د ولس همکاري چې د امارات سره انشاءالله د حکومت په پښو ودرېږي که د خدای خوښه او انشاءالله. کوم ولس ته پیغام دغه دی چې د موږ به همکار وو د افغانستان د اسلامي امارت سره او دی د موږ سره والله همکار د شپه او ورځ موږ په خدمت کې ولاړ دي. موږ په ډېره لرې پرته سیمه کې ژوند کوو، ډېره غرنۍ سیمه ده. خو دا د شپې په 1 بجې مو ته د کنډک قمندان زنګ وهلی دی چې حاجي صاحب څه مشکل خو به نه وي. نه یم الحمدلله څه شی نشته. ګران افغانستان وطن، زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن، ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن. نه لویږي له کاره هېڅ توره او قلم پکې، دا چې اخیستی نه شي هېڅ غلیم قدم پکې. نه لویږي له کاره هېڅ توره او قلم پکې، دا چې اخیستی نه شي هېڅ غلیم قدم پکې. ښاد مېړه نوم یې حاجي عبدالجمیل خیرخوا ده د میدان وردګ ولایت نرخې ولسوالۍ قومي مشر یم او د ملکانو په نمایندګۍ د ټولو رئیس یم. 4 نیمې لسیزې بعد چې کوم هدف دپاره افغانانو مجاهدینو او د جهاد فرسته خلکو قرباني ورکړې وه، لله الحمد چې هغه هدف ته اوس رسېدلي دي او ډېر د خوشحالۍ احساس ده او ډېر د خوشحالۍ چې بیخي له حد نه زیات چې دا 45 کاله افغانانو قرباني ورکړې ده، شهیدان یې ورکړي دي، هجرتونه یې کړي دي، فقر یې قبول کړی ده او اوس هغه هدف ته ورسېدل. او د نړۍ هر زبرځواک په تاریخ د دنیا کې چې راغلی که بیل بیل راغلی ده هم ماتې خوړلې ده او په آخر ځل باندې چې ټولې دنیا شر کړی و 52 ملکه راغلي وو او ماتې یې وخوړله. دوی نه نور زیاتې خوشحالۍ احساس نسته او نه به په دې دنیا راسي. د دې د خپلواکۍ د ساتلو دپاره باید چې ملت د حکومت د خپل حکومت له شا ودرېږي، لاسونه سره یو کړي او خپل ملک په خپله جوړ کړي. افغانان داسې قوم نه ده چې وینه تویولی شي او خوله نشي تویولی، یا جنګ کولی شي او ملک نشي جوړولی. چې جنګ کولی شي ملک هم جوړولی شي او چې وینه تویولی شي خوله هم تولیولی شي. له هر چا نه الحمدلله لکه د جهاد په کولو کې یا قربانۍ په کولو کې چې دنیا کې اول نمره دي، په کار کولو کې، په همت کې، په تعلیم کې، په درس کې، په دې کې هم له ټولو نه اول نمره دي. یو بل بس د دې نظام له شا ودرېږي، شکر یې ادا کړي او لاسونه سره ورکړي او د دې نظام د بقا دپاره داسې قرباني ورکړي لکه څنګه چې مخکې ورکړې ده. ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن، زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن، ګران افغانستان وطن، ګران افغانستان وطن. ښې ځوانې هستۍ لري وړ استعدادونه دي، کړي یې ښې راځئ ته کار
شیر ولي ده میدان وردګو د ولایت د بوشراغ د قریې الحمدلله نن د استقلال ورځ ده د دغې ورځې دپاره الحمدلله ډېرو اتلو نازنینو ځوانانو قربانۍ ورکړي چې د خپلواک یعنې د اسلامي نظام حاکم چې د نړۍ کې نو الحمدلله دا ډېر د شکر او د الله د شکرانګۍ ځای ده چې دغه ورځ موږ په ډېره خوشحالۍ سره ولمانځو ځکه په دو باندې زموږ د شهیدانو مبارکانو روح خوشحاله کېږي الله تعالی دې د دو قربانۍ قبولې کړي الله تعالی دې د دو وینې نه ضایع کوي الله تعالی دې زموږ مشرانو ته نور هم ښه هغه ورکړي چې زموږ دا نظام راته ښه وساتي نو زموږ خپله الحمدلله دوه مې د تره زموږ شهیدان شوي دي یا مې ماما زوی شهید شوی ده یا مې ماما شهید شوی ده او نور داسې ډېر مجاهدین شهیدان شوي الله دې دو قربانۍ قبولې کړي نو الله پاک وکړي چې دا نظام خراب کړي دوی بابا خالو د تنگړي د مستومان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن کېږي تخنیکي زده کړې کېږي مسلکي زده کړې دا اداره ځوانه ده دا به مخ ته وړي زده کړې کېږي تخنیکي زده کړې کېږي مسلکي زده کړې دا اداره ځوانه ده دا به مخ ته وړي زده کړې دا خو به د دوی په مټ لا پیدا کړي ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن خوب د خپل زوال ویني کانه د بوډۍ نړۍ نه ویني خپل تن باندې سیوري کړي کوپړۍ نړۍ خوب د خپل زوال ویني کانه د بوډۍ نړۍ نه ویني خپل تن باندې سیوري کړي کوپړۍ نړۍ څه کړې قایل فستا دی بلوال وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ورځ په ورځ وړاندې ځي زر به شي ودان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن زور لري او زر لري دا غښتلی ځوان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن